جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور به کړو د جنت په مثال. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د سلواغې له لومړۍ بیا د کب تر 29 نیټې پورې د ترسره شویو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څېړنیز راپور چمتو او خپور کړی. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. په تحلیلي راپور کې په کابل ښار کې د سوالګرو راټولول، افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلیدل، په روان کال کې د 11 نیمګړو زیربنایي پروژو چارو بشپړېدل، په هیواد کې لسګونو بهرنیو کمپنیو په بیلابیلو سکتورونو کې د شاوخوا 10 میلیارډو ډالرو په ارزښت د پانګونې لپاره لیوالتیا او د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د 2.5 میلیارډو افغانیو په ارزښت د بیلابیلو پروژو د منظورۍ په څیر موضوعات رانغاړل شوي. دا هغه موضوعات دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یې د هیواد د اقتصادي ودې او دغه راز د هیواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیسي او د عملي کېدو لپاره یې قوي هوډ لري. د دې موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې خلکو خپل نظرونه شریک کړي او موږ د دوی نظرونه د شته علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل او ارزولي دي. د ذکر شویو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو، منفي او وړاندیزونو ویشل شوي. د مثبتو، منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمیر 12550 دی چې له دې جملې 9543 د مثبتو نظرونو شمیر دی چې د مجموعي شمیر 78 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمیر 1940 دی چې د مجموعي شمیر 15 سلنه جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمیر 1009 دی چې د مجموعي شمیر 8 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل او ارزونې پایله دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شویو کارونو څخه خوښ او په راتلونکو کې د شته پلانونو د تطبیق هرکلی کوي. دلته یې د بیلګې په ډول ځینې نظرونو ته اشاره کوو.